ځینې فکټورونه وای هغه فکټورونه منځ کې نه ډېر څه مو لاسته راوړل. نیاز محترم اوس یو وخت دی زه بهرني پالیسي کې هېڅ نوه فی نه لرم، هېڅ نوع ملاحظات نه لرم، الحمدلله ډېر ښه روان دي. خو هغه تر څنګه که چېرته دغه دوه پلې د میزان سره برابر شي بیا به نور هم دغه ګاډی نور هم چټک شي سره، نور هم دا پروسه سره چټکه شي چې داخلي پالیسیګانې هم ورسره توازن واخلي، داخلي پالیسیګانې هم ورسره قوي شي، داخلي پالیسیګانو کې هم کار ورسره وشي، د میزان دا دوه تلې به قوي شي او به کولی شي چې په ټول برابر شو، نړیوالو سره غاښ په غاښ شانه په شانه زغار وکړو، قدم په قدم ورسره لاړ شو. بیا به نه ورته زه مجبور یم، بیا به زه نه ورته یم زه مشکل لرم، بیا به زه نه ورته یم زه کورنۍ مشکل لرم، زه کورنۍ مشکل زه خپل پوهېږم، کار مې پوهېږي، کورنۍ مې پوهېږي. راځي په داخل کې هغه توازن سره برابر کړو چې زموږ بهرنۍ پالیسي برابر کړی دی، برابر توازن باندې هغه پوره شوې ده. هغه پالیسیګانې چې سیاست بهرنۍ ورسره قوي کېږي، منظم کېږي، منسجم کېږي، هغه داخلي پالیسیګانې دي. که دې باندې هم کار وي زه فکر کوم چې زموږ بهرنۍ پالیسي به نور هم مخ ته لاړه شي.